پی ټی ایم دی کو پی ټی آی دا او کو ټی ډي پی دا یو شی دا یو ورځ نه چلیږي او دې څلور پنځو ورځو د ټول ماحول کې تاسو وګورئ نو تاسو به بل څه ښکاره نشي بجای دې کومه خبره چې تاسو وکړه زما دپاره زه د سوشل میډیا خبره خو ما ته جواب درکړو زما دپاره زه یو عام پښتون یو عام شهري د پاکستان دلته په غم کې چې ناست یم زه په دې نیم چې داعش څوک دی طالب څوک دی دهشتګرد څوک دی څوک دي زه د تاریخ نه خبر یم خو دوی غواړي دې دا کیسه ختمه شي خو دوی غواړي دوی یو سړی پېژني دوی یو کس پېژني پرون ما په ټویټر دا خبره وکړه چې ما ته میسج راځي چې فلانکې نومې سړی د کونړ نه را روان شوی دی پېښور ته راغلی دی پېښور کې د فلانکي تنظیم سړي سره وخت تېر کړی دی او هلته د هغه مخکې را روان شوی دی او تصویر یې راته رالیږلی دی او دا را روان نو داسې مطلب څو پاتې څه شو چې تصویر یې تا ته معلوم دی دونه خبرې چې د کونړ نه را روان دی دونه خبرې چې پېښور کې چا سره شپه وکړه خو تا را پرېښي دي که نه رو زه خو په طور یو عام شهري همدې نتیجې ته رسم چې دا تا را پرېښي دي ځکه چې کوته ته دونه خبرې دلته خو په دې تورمزو کې بار وځي او دوه ډزې وایو کې خدای شته خو دې پولیس نه دوه ورځې ژوند تېر کړی خو نه دونه لوی خلک زه دا آن ریکارډ وایم چې ښه کولو ګرځي په باجوړ کې ښه کولو دي په مومندو کې ښه کولو دي په وزیرستان ما په هغه ورځ په فلور وویل وزیرستان کې ښه کولو دي په ډېر اسماعیل خان کې ښه کولو دي پټان کې لکي کې په دې ځایونو کې بلکې تر دې حده پورې چې ما او تاسو په دې خپلو ګناهګارو په دې سوشل میډیا وکتل چې حیدرآباد کې ښه کولې راځي او ګډاګانې کوي او په ځینو دا څنګه خو پرېښي دي ایمل خان داعش د دې ذمہواري منلې ده هغوی دا هم ویلي دي چې یاره لکه دې په شیخانو کې یو او چې د پاکستان د حکومت ملاتړ یې و ځکه موږ ټارګېټ کړه خو د ده خلاف په سوشل میډیا باندې دې نوروانې ډېر سخت کمپین چلېږي د منفي د یو سینیټر په حیث باندې په دغې عقله باندې به تاسو په سینټ کې په دې خبره کوي چې دغه کلپریټ کوم چې کوم دی هغه ونیول شي ولې نه ما خو ښه کولو داسې خبره ده چې دا کور چې څونه کور زما خپل کور دی زمونږ دې کور سره ډېر زاړه تړون دي او هغه تړونونه د باچا خان بابا د وختونو دي یا کېدای شي د هغې نه خو موږ مخکې لاړ شو دلته ما ته شیخ صاحب دا کیسه کړې ده چې د شیخ صاحب والد صاحب چې هغه حکیم و او هغه به د باچا خان بابا په دکان کې دی او ما ته د شیخ صاحب د خپل دا داسې بیا زمونږ دا د مشرانو نه راغلي دا خبرې دا کیسې دي او دا تعلق دی دغه تعلق کې زه دې سره لکه داسې به ودرېږم چې څنګه دا وجود کوي د ده چې کومه فیصله وي دا نه چې تش په سینټ کې ما ورځ اواز هم اوچت کړو ما خبره هم وکړه یو مولانا صاحب عطاءالرحمن صاحب او یو زه په دې ټول پاکستان کې چې په دې درد موږ هلته لګیا وو خبرې مې کولې نور ما ورته هم ویل چې تکلیف دا دی چې ستاسو دفاع خیال هم وي بلکل کوو به خو نن پکار دی چې موږ په دې خبره ځان ورسوو دا ما بار ویلي دي او نن به د دې نه پس وروسته چې زه پاسم نو تا ته پته ده چې دا خلک به ما سره خپل عمل کوي خو سو بسم الله کوي دی زه په څه وجه د خپلې خبرې نه وروسته کېدو ولنیم نو دا ما ډېر پخوا نه ویلو خلک په دې نه پوهېدل زه په دې پوه شوی وم چې کو پی ټي ایم دی کو پی ټي آی ده او کو ټي ډي پي دا یو شی